مجاهد وایي له نړیوالې ټولنې غواړو له اسلامي امارت سره رسمي تعامل وکړي. سلام، وخت مو په خیر. زه کریمه لکوزه یم. تاسو زموږ غږ له یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه اورئ. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو نږدې 3 کاله پوره کیږي، خو نړیوالې ټولنې او ان ګاونډیو هیوادونو تر اوسه اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي له تیرو 3 کلونو راهیسې د فشارونو سیاستونه پایله نه ورکوي او په خبره یې چې اسلامي امارت باید د نړیوالې ټولنې هغه مشروع غوښتنې ومني چې د نړیوال مشروعیت او تعامل پر وړاندې خنډ دي. د سیاسي چارو کارپوه کمال ناصر اصولي وایي ښه دا ده کله چې د طالب حکومت په راتګ سره هغو هیوادونو چې له دوی سره ناستې او سیاسي هوکړې لرلې هغوی دې له دوی سره دغې هوکړې ته ورسیږي تر څو په افغانستان کې دننه یو مشروع نظام جوړ کړي، داسې یو نظام چې هغه اساسي قانون ولري او د ولس هر وګړی پکې خپل راتلونکی او نننی ژوند وګوري. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په تیرو 20 کلونو کې د فشارونو او محدودیتونو سیاست پایله نه لرله او دا ډول چلن به د کابل او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړي. دوی زیاتوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د خبرو اترو او د ډیپلوماسۍ له لارې غوره کړي چې د دواړو جهتونو پر ګټه ده. د سیاسي چارو کارپوه محمد اسلم دانشمل وایي دغه فورمول چې دوی اوس په لاس کې نیولی دی دا حل نشي راوړی بلکې دا ملت ته نورې ستونزې را پیدا کولی شي. نو پکار دا ده چې د ښو متقابلو اړیکو د یو غوره تعامل پر اساس له اسلامي امارت سره نړیوال قدم واخلي. د سیاسي چارو کارپوه سرور نیازی وایي د فشار له لارې هغه که سیاسي وي که اقتصادي وي او که نظامي وي هیڅکله تعامل او نږدېوالی نه رامنځته کیږي بلکې یوازینۍ لاره ده چې د هیوادونو ترمنځ نږدېوالی رامنځته کولی شي هغه یو د بل خبرې باید اورېدلی شي، هغه د تعامل او همکارۍ لاره ده. نو نړیوالو ته پکار ده چې له افغانستان سره د تعامل او همکارۍ لاره غوره کړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي هر هیواد چې له افغانستان سره ستونزه لري خپلې کشالۍ د خبرو او یا تفاهم له لارې حل او فصل کړي او په خبره یې فشارونه او بندیزونه هیڅ پایله نه ورکوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له اسلامي امارت سره د رسمي تعامل وکړي. مجاهد زیاتوي د سیاسي فشارونو وخت تیر شوی دی. سیاسي فشارونو دلته داسې دوره هم درلوده چې بارود استعمال شو، د بمونو مور هم استعمال شو. د فشار په توګه ولې افغانان فشار ته نه تسلیمیږي؟ ښه دا ده چې د فشار پر ځای تعامل او رغنده مناسبه لاره غوره شي. اوس هم وایو چې سیاسي فشارونه نور باید پای ته ورسیږي، د بندیزونو لیست باید پای ته ورسیږي، په سفر بندیزونه نور باید پای ته ورسیږي، د رسمیت پیژندلو پر وړاندې خنډونه رامنځته کول نور نه وي. د افغانستان د خلکو پانګه نوره باید پرېښودل شي او نور واړه بندیزونه چې په بېلابېلو برخو باندې لا هم شتون لري له منځه ولاړ شي. دا کار کولی شي چې اهدافو ته موږ پر ګډه سره ورسوي کوم چې د هیوادونو د تعامل په پایله کې منځته راځي. په هر صورت موږ د مثبت او رغنده تعامل غوښتونکي یو، د مشروع تعامل غوښتونکي یو، خو هغه باید د فشار په پایله کې نه وي او د سالم ډیالوګ په پایله کې منځته راشي. د ټولګډونه حکومت جوړېدل، د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو حقونو مراعات کول او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارول هغه شرطونه دي چې
نړیوالې ټولنې د اسلامي امارت رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي، خو اسلامي امارت ویلي چې یاد کارونه یې عملي کړي دي. په ورته مهال پر افغانستان د لګول شوو بندیزونو لرې کول، د کنګل شوې شتمنۍ آزادول، د ملګرو ملتونو له تور لیسته د اسلامي امارت د چارواکو نومونه لرې کول هغه غوښتنې دي چې اسلامي امارت یې له نړۍ څخه لري.